د مارکیټ وسو زه د ما دلته دکان و دلته اطفایه والا راغلل جنرالان راغلل حتی ما د یوه جنرال دغه نشان داسې راوش کولو اطفایې پایپ یې نیوله او سګرټ یې په لاس کې و کار یې نه کړلو ورته کرجن شولم خو پرون ما چې د دې پیداکارۍ ولیدلې د مجاهدینو د مور شودي دي چې موږ په افغانستان کې داسې خلک غواړو چې هغه اسلام ته قضاوت وکړو هغه وطن ته قضاوت وکړو خو پرون دی دا نړۍ ته وښودله چې انشاءالله دی د ملت په غم کې دي دی چې د ملت په غم کې نه وای دغه شیشو ته ګوره هلته اور بل و او دی ور وختل او شیشې په سوکانو ماتولې ما داسې نفر ومې لیدل چې لاس یې په سرو وینو ککړ و او د شیشې ماتولې خو موږ دی پیداکارۍ چې پرون ولیدلې آفرین دې وي پې زنده باد وي الله دې نور هم توفیق ورکړو چې د ملت په غم کې موږ پرون چې ولیدل د دی وینې د دی زحمتونه د دی کشمکش یعنی د زړه د خلاصه ما دعا ورته وکړه والله ژړا راتلله د دی په دغو تشو وسایلو باندې چې وسایل یې نه وو هغسې اطفایې راوستې ګوره د دغو ټولو نه خلکو نه پوښتنه وکړه د جمهوریت په وخت کې داسې اطفایې والله که راغلي وي مغه د اطفایو زور و چې دغه اور یې ګل کړه او د مارکیټ بد شو هغه مارکیټ کې ګوره چې ولګېدلی و ورشه ویې ګوره د سترګو لیدلی حال دکانونه پاتې شول ونه سول دغه څنګ دکانونه پاتې دي دا د دی د پیداکارۍ وجه وه دا د دی د زحمتو د تکلیفو هغه وجه وه چې دی د ملت څخه غم و دی